د هوا له سړېدو سره سم دلته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو بیې د پام وړ لوړې شوې. سږکال په بدخشان کې د لرګیو د هر من بیه د تیر کال په پرتله له 80 افغانیو څخه 110 افغانیو ته لوړ شوی دی. نرخ چوب امسال نسبت به سالهای دیگر به خاطر بلند است که اینجا زغال پیدا نمیشه، برق نیست. هر سال که بود چوبی بلود بود، چوبی زغال بود، زغال بلود بود، ارزان بود. امسال زغال هم نیست، زغال هم بسیار قیمت است و برق هم نیست. در یک شبانه روز 2 ساعت برق نداریم. فکر که در یک هفته برای ما یک شب برق میاد، برای 3 ساعت 4 ساعت دیگه برق نیست. په همدې کې د لرګیو پلورونکي وایي چې د سون توکو د تقاضا زیاتوالی او له نورو ولایتونو څخه بدخشان ته د لرګیو لیږد د بیو د لوړوالي لامل شوی. نظر به سالهای گذشته امسال قیمت افزایش یافته. هر سال بود یک سری چوب خشک ما 100 روپیه می‌فروختیم که 85 90 الی از قندوز می‌آوردیم. امسال فعلا یک سری چوب خشک 100 روپیه قندوز است. همین امسال ما در تیرما آوردیم تازه نداریم چوب خشک. اگر بیاریم 110 تمام میشه که مجبوریم 120 بفروشیم. یا بود یک سری که 20 که بدیم سر صدای مردم به در میشه. شما یک سری چوب 120 میگیم. بلخوا د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د سون توکو بیې د لرګیو په ګډون په بازارونو کې تر کنټرول لاندې دي او اوسنی زیاتوالی د اندېښنې وړ نه دی. در فصل زمستان هم سراغ قیمت‌های مواد سوخت بالا می‌روه. چوب سوخت از بدخشان که از ولایت‌های همجوار می‌آید و ما امروز چوب فروش‌های و تجارت چوب که چوب فروشی دارن امروز اینو ما گپ زدیم. اونا دلیلای داشتن که قیمت از ولایتی که انتقال میکنن به اینجا به اندازه تمام میشه که اینا 10 روپیه فایده میگیرن. در اما وقت قیمت چوب 100 روپیه بود، حالا 100 روپیه باقی مونده است، در از این به بالا پایین نیست. بدخشان د هېواد له سړو او لوړو پرتو ولایتونو څخه دی او هر کال د ژمي موسم کې په دې ولایت کې د سون توکو بیې لوړېږي.